در سره د یوې پیغلې جینۍ یو ډېره عبرتناکه واقعه شریکوم چې هغې د خپلې مور نه د زنا کولو اجازت غوښتلو چې ما ته اجازه راکړه چې زه بدکاري شروع کړم. مور یې چې اجازه نه ورکوله نو بیا دغه جینۍ څه وکړل. دغه ټول معلومات او حقیقت در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلي نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، دا حقیقي د خولې ټولې خبرې او ویډیو تاسو سره هم شریکوم. درنو دوستانو، یوه جینۍ چې په پیغلتوب راغلې وه هغې د خپل مور نه اجازه غوښتله چې زه خپل شهوت نشم سړولی او زه غواړم چې زه د بدکاري وکړم. مور یې که هر څومره ورته اجازه نه ورکوله، خو دغې جینۍ چې بیا یې غوښتنه کوله چې زه دغه کار کول غواړم، نو مور یې ورته وویل چې زه به تا ته اجازه درکړم، خو په دریو شرطونو باندې او هر یو شرط به درته د ورځې وایم. هغې ورته په اوله ورځ وویل چې ته لاړه شه او د یو مالداره چې ډیر مال حال یې وي د هغې د کارخانې یعنې کمپنۍ مخې ته ځان وغورځوه او بیا وګوره چې څه کیږي. په اوله ورځ جینۍ هم دغسې وکړل او د یو مالداره سړي د کمپنۍ مخې ته یې ځان وغورځولو. نو هغه مالداره سړي چې د کمپنۍ نه راوتو نو دغه جینۍ ولیده او په دغه جینۍ زړه وسوځېدو او خپلو نوکرانو ته یې ویل چې دا یو طرف ته کېږدئ او هسپتال ته یې ورسوئ او څه پیسې یې هم ورکړې. دغه جینۍ چې کور ته راغله نو ټوله واقعه یې مور ته بیان کړه. نو په سبا یې مور ورته بیا وویل چې دغسې کار وکړه. کله چې دغې جینۍ بیا د کمپنۍ مخې ته راغله او دغه د کمپنۍ مالک په راوتو کې دی، نو دغې جینۍ بیا ځان بېهوشه کړو. دې ځل چې د کمپنۍ مالک یې هسې پروا ونه کړه او د خپلې کمپنۍ مزدورانو ته یې وویل چې دا یو غاړې تا کړه چې زموږ ګاډي تیر شي. نو نوکرانو یې هم هغسې وکړل او دا یې یو ډډې تکړه. په درېیمه ورځ ورته بیا مور وویل چې نن بیا هم هغسې وکړه چې درېیمه ورځ باندې چې جینۍ بیا ځان بېهوشه او د کمپنۍ مالک پرې هېڅ پروا ونه کړه او هلته یې پرېښوده. نو دغلته موجودو خلکو دغه جینۍ ډېره بېعزته کړه او د هغې ځای نه یې وشړله. کله چې دې د ټولې واقعه مور ته بیان کړه نو مور یې ورته وویل چې په بدکارۍ کې هم دغسې مزې وي. اول ورته خلک عزت او پیسې ورکوي او بیا وروسته یې بېعزته کوي. دوستانو، یقینا زنا او بدکاري یو بد عادت دی. الله تعالی دې ترې ټول مسلمانان وساتي. نو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله په امان.